سلام قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو، تاسو چې کله په واتساپ کې ځینې وخت داسې راځي چې تاسې ډېر زیات چټ کړی واوسېږي، نو بیا واتساپ ستاسې فول شي. د واتساپ کوم سټوریج چې دی هغه فول شي او نور بیا تاسې د واتساپ کې چټ نشئ کولی. نو څه ډول هغه سټوریج بیرته موږ ځان ته ایمټي کو، خالي کو، تر څو موږ وکولی شو خپل چټ ته ادامه ورکو. طریقه داسې ده دوستانو، فرض که زه راځم زما دا واتساپ د مختلفو خلکو سره په دې واتساپ کې دوستانو ما چټ کړی، تاسې به دې 3 نقطو ته راشئ، تر دې وروسته به سیټینګ ته راشئ. چې سیټینګ ته کله تاسې راغلی، تاسې به دې سټوریج ان ډیټا ته راشئ، دلته به کلیک وکئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ منیج سټوریج ته به تاسې راشئ. دوستانو دلته اوس ماته مکمل ښودل کېږي چې ما له کومو خلکو سره چټ کړی، هغې ماته ډیټا لیږلی یا ما هغې ته ډیټا لیږلی، نو څومره MB سپیس یې زموږ څخه هغې نیولی ده. فرض که زه دا تاسې ته اوس پریکټیکل ښایم، زه به دغه ساحه تاسې ګورئ دوستانو، دا ساحه مباشر د فرض که دا نور شمیرې دي، تاسې لیدلی شئ مختلف شمیرې دي، او په دې ساحه کې موږ تاسو ته ګوره 9.8 MB دې موږ سره فرض که موږ ته ډیټا یې لیږلی ده، 14.3 MB دې کس لیږلی ده. همداسې د ټولو خلکو هغه مکمل څومره سپیس چې زموږ د سټوریج څخه اخیستی هغه موږ ته شو کېږي. که بیا ستا چې خوښه و، فرض که ما سره د عزیزي په نوم باندې کس چټ کړی 10 MB سپیسه دې هم زما څخه یعنې ځای نیولی ده، زه دا غواړم ډیلیټ کړم. تاسې به راشئ دلته به ورته کلیک وکئ. چې کله مو کلیک وکړ دا ټول هغه ډیټا ده چې دې ما سره شریک کړی، دا حتما کوم آنلاین سټور ده هغه ټول ما سره شریک شوی، زما څخه یې سپیس اخیستی. زه دا ټول سلیکټ کوم، سلیکټ آل مې چې کړ دا راځم ډیلیټوم. چې کله مې ډیلیټ کړو دوستانو، د زما د واتساپ د سټوریج څخه دغه سپیس چې دې کس زما څخه اخیستی او دا ما بیرته څنګه که کلیر که. فرض که دغه کس راځو دې هم موږ سره دا شیونه شریک کړي، دا ورته انتخابوم او تر دې وروسته یې ډیلیټ کوم. دوستانو ګورئ دا هم موږ سره څنګه شو ډیلیټ شو. په همدغه ترتیب باندې دا خو دلته آل د دوستانو که چټس ورته انتخابوئ یا کوم چینل ستاسې سره واوسېږي چې څومره ستاسې څخه ځای نیولی اوسېږي، تاسې کولی شئ چې هغه څنګه کوئ ډیلیټ یې کوئ. 364 MB سپیس اوس هم زموږ واتساپ کې چې دی خلکو چې موږ سره دغه کوم ډیټا تبادله کړی زموږ واتساپ کې سپیس نیولی ده، کولی شو چې ډیلیټ یې کړو. نو دا ډېر مهمه طریقه او مهمه خبره ده د یو تعداد ملګرو چې هغوی په تلیفون کې خپل آنلاین کاروبار مخ ته وړي او بزنس مخ ته وړي، نو طبیعي خبره ده هغوی ډېر زیات چټ خلکو سره کوي، بیا سټوریج د هغوی د واتساپ فول کېږي، بیا چټونه نشي کولی. نو په دغه طریقه دوستانو بیا تاسې راشئ خپل د واتساپ سیټینګ ته، منیج سټوریج ته، هغه کم خلکو چې تاسې سره اسنادونه تبادله کړي هغه ټول مکمل کلیر کړئ، ډیلیټ یې کړئ، تر څو تاسې ته دوباره د دې زمینه مساعده شي چې تاسې چټ وکولی شئ.